ازادي راډیو د ویب پاڼې ګرانه لیدونکو السلام علیکم. دې دپاره چې د افغانستان مالیاتي کال پای ته رسېدلی دی نو موږ آمنه احمدي د متوسطو مالیاتو رئیسه ځان سره لرو او دوی څخه به وپوښتو چې سږ کال دغه کمپاین چې دوی شروع کړی دا کمپاین کوم ځای ته رسېدلی دی او څومره نور دوام کوي. د مالیاتو د آګاهي کمپاین مونږ د ځینې ضرورتونو په اساس باندې دا شروع کړل. ځینې مشکلات خلک درلودل، خصوصا زموږ مالیه ورکوونکي د په مشکلات یې درلودل. تیر کال ډیر زیات جرایم یې پرداخت کړل، جرایم یې ورکړله او خلک ډیر راضي نه وو زموږ نه، ځکه چې کو داسې فکر کول چې دغه جرایم مونږ ورباندې تطبیق کړی دی او ولې دغه جرایم او دلیل پوښتنه کول. نو په دغه اساس باندې مونږ غوښتنه د ریاست عمومي عوایدو دغه هغه چې راځئ داسې یو برنامه ولرو چې خلک په شروع د مالی کال کې دا ټول آګاهي ولري او د هغه په اساس باندې وتواني شي چې خپل د اظهار لیک په وخت او زمان باندې او د قانون په رڼا باندې تهیه کړي او ادارات ته. نو په دغه اساس باندې موږ وکړل چې د کال 1496 مالی کال د شروع چې اول جدي نه دغه کمپاین موږ شروع کړل تر یو هفتې پورې. اوس چې نو دغه هفته زه فکر کوم ټولنې کېږي، یو هفته نه بلکې 2 هفتې به وي، ځکه چې خلک ډېر زیات غوښتنې وکړه، نور ادارات غوښتنه کوي چې دغه برنامه هلته موږ تطبیق کړو. نو اساسي هدف یې همدا و چې خلک تیر کال دغه مشکلات درلودل، مالیه ورکوونکي دغه مشکلات حل شي. تاسې دا موږ ته ووایاست چې ستاسې اوسنۍ ستونزې په چیش کې دي، مراجعین چې تاسې سره مراجعه کوي د هغوی ستونزه څنګه څېړئ تاسې؟ اساسي مشکل چې موږ خپل مالیه ورکوونکي سره مو درلودل دا و چې مالیه ورکوونکي د خپل مالیاتي مکلفیتونو نه آګاه نه وو. کله ورکړي مالیه، په کوم اساس یې ورکړي، په کوم نور باندې سنجش وکړي او په ولې دا مالیه ورکړي. خو زه همیشه د څه پوښتنه وه چې ولې دا مالیه ورکوه. د ده په ارتباط دغه مشکلات وو او خلک دومره علاقمند نه وو دغه موضوعاتو ته. نو همدغه سبب وشو چې موږ دغه کمپاین شروع کړو. او بل دا چې د هغوی دغه اعتراضاتو ته باید ځواب ورکړو او موږ خپل ځان دغه مکلف وګڼل او د مسؤل یو د چې کوم غوښتنې چې زموږ مالیاتي زموږ نه لري او کوم اعتراضات چې لرو هغه واورو او د هغې د حل لپاره باید کوشش وکړو. نو دغه مشکلات او دغه چې تیر کال مو درلودل، نو په دې کال کې موږ کوشش وکړو چې په شروع په مالي کال کې موږ دغه موضوعات هغه وکړو، خلاص کړو او د وزارت مالیې په سطح باندې دغه کمپاین دی ټول اداراتو کې دی او ځینې ولایتونو کې راتلونکي هفتو کې به انشاءالله شروع کیږي. ولایتونه دغه آګاهي نه مستفیدیږي او خلکو ته آګاهي ورته ورکول کیږي. عمده ستونزه په همدغه ځای کې وه. په 1494 کال کې تاسې عواید دېرش سوي وو، نو سږ کال څنګه دی؟ IMF څومره ټارګېټ تاسو ته ټاکلی دی او څومره عواید مو دېرش سوي دي؟ د کال 1495 هدف یې 12.6 میلیارډ و. خوشبختانه چې موږ دغه ټارګېټ پوره کړله او لږ څه زیات 14.01 ته موږ برابر کړله او لاسته مو راوړله، یعنې د خپل تعین شوي هدف نه مخکې تقریبا 3% زیات مو لاسته راټول کړي دي.